بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. بیا هم د یوې نوې ویډیو په وړاندې کولو سره نجیب الله زیرک د پښتو ژبې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. خدای دې وکړي ټول به راته روغ جوړ او د صحت کلمو پر تن وي. بیا هم د افغان کوین د کورس یوه نوې ویډیو مې درته چمتو کړې ده. په دې ویډیو کې به تاسو وکولی شئ د افغان کوین یوه نوې برخه زده کړئ. نو دا چې د افغان کوین په اړه مې مسلسل ویډیوګانې درته پیل کړي دي، نو مخکې له دې نه چې عملي کار پیل کو، نو زه د یوټیوب په طرف دوستانو تاسو بلد شئ خپل یوټیوب چینل ته خپل یوټیوب اپلیکیشن ته بلد شئ. هلته به تاسو په دې سرچ کې نجیب الله زیرک سرچ کړئ او د سرچ نه وروسته به تاسو ته دوستانو دغه زما یوټیوب چینل راوړي. تاسو به په دې چینل سبسکرایب بټن باندې به کلیک وکړئ. زما دغه چینل به څنګه کوئ سبسکرایب یې کړئ. نو د سبسکرایب تر څنګ به د زنګ نشان هم کلیک کړئ او سلیکټ آل به انتخاب کړئ تر څو هر نوې ویډیو چې زه یوټیوب ته پورته کوم تاسو ته په وخت نوټیفیکیشن خبر درکړي. نو دوستانو دغه زما یوټیوب چینل دی. په دې چینل کې تاسو کولی شئ مختلف ډوله زده کړې وکړئ. دغه ویډیوګانې دي چې ما مخکې هم د افغان کوین په اړه، همدارنګه نوره د کمن ساینس اړوند درسونه دي او یا ټیکنیکل ویډیوګانې دي او یا درسونه دي، دغه ما پورته کړي دي. نو تاسو بلد شئ پلی لیست باندې به کلیک وکړئ. دغه د افغان کوین پلی لیست دی. په دې کې ما تر اوسه 3 ویډیو اپلوډ کړي. تاسو کولی شئ دغه لومړی ویډیو د افغان کوین زده کړه دی او دوهمه ویډیو چې دی، په دوهمه ویډیو کې څنګه موږ کولی شو ګیفټ کوډونه ترلاسه کړو، چیرته ترلاسه کړو. نو دغه ګیفټ کوډونو لپاره به تاسو مهرباني وکړئ زما ټلګرام چینل هم جوین کړئ. او درېیمه ویډیو مې دغه دی او څلورمه ویډیو زه فعلا اوس په لګیا جوړوم. نو دغه زموږ یوټیوب چینل دی. زموږ یوټیوب چینل ملګرو سره هم شریک کړئ، تاسو هم سبسکرایب کړئ. او له دې وروسته به تاسو دوستانو لاړ شئ زموږ ټلګرام چینل ته. دغه زموږ ټلګرام چینل دی، دغه به تاسو هم در سره په خپل ټلګرام کې نجیب الله زیرک سرچ کړئ، پیدا به کړئ او له هغې وروسته به جوین کړئ تر څو هر هغه معلومات چې د ټکنالوژۍ اړوند دي، هغه که کوینونه دي که فری ارنینګ دی، نو د دې تاسو په دې ځای کې دغه لیکل لوستلی شئ. د دې اړوند ټول معلومات زه زما په دې چینل کې پورته کوم او هغه ورځني کوډونه چې د افغان کوین یا د نورو اپلیکیشنونو د انلاین ارنینګ اپلیکیشنونو په اړه دي، هغه د ټول ته څنګه کوم هر ورځ پورته کوم. نو تاسو کولی شئ له دې ځایه ترلاسه کړئ. او په دې ټلګرام چینل کې ما هر اړخیز معلومات پورته کړي دي، اپلیکیشنونه دي، کتابونه دي او یا د زده کړو نور ریسورسز دي. نو زه اوس دوستانو د عملي کار په طرف چې څنګه کولی شو، نو په دې ځای کې تاسو به لومړی خپل افغان کوین اپلیکیشن خلاص کړئ. دغه کوینونه چې تاسو کسې 1980 کوینونه دي، دغه ما د فری ارنینګ په واسطه ترلاسه کړي دي. څنګه یا مې دلته ټاپینګ کړی دی او یا دغه کوینونه په دې ځای باندې به چې کله مونږ په تېرې ویډیو کې ویډیو جوړه کړې ده تاسو به زده کړي وي. له دې لارې به مونږ څنګه کول، هغه وړیا کوډونه مونږ په دې ځای کې ورکول او بیا مونږ کلیک ریوارډ باندې کلیک کول او مونږ ته به خپل ریوارډ بیا راکول. نو دغه دوهمه طریقه شوه د فری ارنینګ. درېیمه طریقه دغه ده چې په دې ځای کې دغه د ټاسک برخه ده، د ټاسک برخې له لارې مونږ تاسو خپل کوم ټاسکونه چې مونږ ته راکړي دي هغه مونږ کمپلیټ کړي دي. د دې لارې هم فری کوینونه راکړل شوي دي. اوس ځو چې دغه کوینونه مونږ څنګه سټیک کولی شو. د سټیک لپاره به تاسو دوستانو راشئ په دې سټیک د برخه چې تاسو ګورئ، دلته به تاسو په دې سټیک بټن باندې کلیک یا دا بټن به تاسو ووهئ. د دې نه وروسته به تاسو راشئ دوستانو دغه میکزیمم بټن چې تاسو ګورئ په دې باندې به کلیک ووهئ او د دې نه وروسته به تاسو لاړ شئ هغه څومره کوینونه چې فری لري هغه ټول په دې ځای کې راپورته به شي. نو اوس په څومره کوینونو څومره ګټه ورکوي دوستانو، په 1000 کوینونو باندې تاسو ته ګټه چې ده 6% ګټه درکوي. نو دلته ما سره تقریبا 1980 کوینونه دي، کم تر کم ما سره به 10 یا 11 کوینونه دي. دوی څنګه کېږي روزمره د سټیک ګټه به ما سره جمع کېږي. نو اوس د دې نه وروسته د میکزیمم نه وروسته به تاسو لاړ شئ په دې سټیک بټن باندې به کلیک وکړئ. نو اوس به سټیک څنګه شي، تاسو ته یو میسج درکوي چې آیا تاسو غواړئ چې دغه ټول انټایر گیم بیلانس سټیک کړئ. زه ورته وایم چې هو. مخکې له دې نه زه دغه نو کوم. دې ځای کې ما 2 سټیکونه نور هم کړي دي. یو مې د 0 کوینو سټیک کړی دی او بل چې دا هم د 0 کوینو سټیک دی. مختلف سټیکونه مې کړي دي. نو زه اوس ځم دغه سټیک بټن باندې کلیک کوم او یس بټن باندې کلیک کوم تر څو زما دریم سټیک هم څنګه شي. دا تاسو دوستانو میسج ولیدل. اوس دغه د ریویو په حالت کې دغه به د افغان کوین سپورټ ټیم یا د افغان کوین کوم تخنیکی ټیم چې دی هغه به زموږ دغه سټیک ریویو کوي او بعد د ریویو نه به هغه څنګه کوي، دغه سټیک به اپروو کړي او دغه شانتې شین سټیک علامه سټیټس به واخلي. اوس سټیټس چې دی ویټینګ ریویو دی او بیا به سټیک څنګه شي، سټیټس دغه به سټیک شي. نو د دې له لارې به موږ ته هر ورځ څنګه کېږي 6 کوینونه د 0 کوینونو په مقابل کې جمع کېږي. زه اوس راځم د سټیکینګ برخې ته. په دې ځای کې ما نور سټیکونه هم کړي دي. په دې ځای کې تاسو ګورئ ما ټول 4 سټیکونه کړي دي. په دې ځای کې تاسو ته ښکارېږي دغه دی ما ټول
4 سټیکونه کړي دي چې د ورځې ماته ټوټل 300 کوینونه دغه څنګه کیږي د سټیک لاري ماته جمع کیږي. په دې ځای کې تاسو دغه لیدلی شئ او فی الحال ماته تر د سټیک لاري ټول کوینونه 9156 کوینه څنګه شوي دي دغه جمع شوي دي چې د دې نه تقریبا کم تر کمه $10 جوړیږي. نو دوستانو کوم چیرته ویډیو خوښ شوه ویډیو نن ملګرو سره هم شریک کړئ، زموږ ټلګرام یوټیوب چینل هم در سره جوین شیر او سبسکرایب کړئ او د نور ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ سره پاتې شئ.